بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او د صحت جامې به مو په تن وي. موږ او تاسې بیا هم د نهم صنف د فزیک د درسونو په لړۍ کې څلورم درس ته راغلي یو چې زموږ تاسې د نن ورځې موضوع ده تعجیل او د حرکت ګرافونه او د دې ترڅنګ د حرکتونو د ډولونو څخه یو حرکت چې موږ تاسې منظم یا یو نوښت حرکت بولو داسې وړو د خیر سره. نو تاسې ټوله کلام او کتابچې په لاس در سره راواخلئ او هغه مهم نکات در سره یادداشت کړئ. درنو زده کوونکو موږ تاسې د حرکتونو په موضوع کې یوه مهمه موضوع چې لرو هغه تعجیل دی. تعجیل د سرعت او د چټکتیا څخه یو څه جلا مفهوم لري. څه معنا؟ یعنی که چیرې یو جسم حرکت کوي د حرکت پر مهال باندې د سرعت تغییر لري، ورو ورو یا زیاتیږي او یا هم کمیږي، نو په دغه حالت کې تعجیل رامنځته کیږي. مثلا که موږ تاسې حرکت کوو، موټر ته خیجو، موټر روان دی په یو ثابت سرعت سره د سړک پر مخ باندې پر یو مستقیم مسیر باندې روان دی، د حرکت په حال کې دی. یو دم موټروان راځي، موټر ته اسکلیټر ورکوي. کله چې دی اسکلیټر ورکوي، دغه اسکلیټر خپل یو تعجیلي حرکت دی چې موټروان موټر ته ورکوي. یعنی د تعجیل څخه مفهوم دا دی چې موټروان پر اسکلیټر باندې پښه کېښودل او موټر د اسکلیټر په حالت کې سو، دغه حالت ته موږ تاسې تعجیل وایي چې په دې حالت کې د جسم سرعت ورو ورو زیاتیږي، مخ په زیاتېدو باندې دی. او یا دی د حرکت پر مهال باندې بریک نیسي، د بریک د نیولو پر مهال باندې هم د سرعت تغییر کوي خو ورو ورو کمیږي. په دا حالت کې هم تعجیل رامنځته کیږي، خو دغه تعجیل ته بیا موږ تاسې تاخیر وایو او دا یو منفي تعجیل دی. که چیرې موټروان نه بریک ولري، بریک ونیسي او نه هم موټر ته اسکلیټر ورکړي، په دا حالت کې یو ثابت سرعت جسم لري چې دې ته موږ تاسې یو نوښت حرکت وایو. وروسته یې څېړو. نو تعجیل څخه مو هدف دا دی چې کله د حرکت پر مهال باندې سرعت یا مخ په زیاتېدو وي او یا هم مخ په کمېدو وي. په دواړه حالت کې که سرعت مخ په زیاتېدو وي هم تعجیل دی چې تعجیل موږ تاسې مثبت بولو او دا حرکت ته تعجیلي حرکت وایو. او که چیرې حرکت مخ په کمېدو وي، سرعت مخ په کمېدو وي، په دا حرکت کې بیا موږ تاسې تاخیري حرکت بولو او دلته بیا تعجیل منفي راوځي چې سرعت ورو ورو کمیږي او اخرنی سرعت د جسم صفر کیږي، درېږي جسم. نو که موږ تاسې تعجیل ته راسو، د تعجیل دپاره تعریف هم داسې کولی سو چې د سرعت تغییر ته ویل کیږي. د سرعت تغییر ته ویل کیږي. سرعت باید تغییر وکړي، شرط دا دی چې د جسم سرعت باید یا زیات سي یا کم سي، بیا نو تعجیل رامنځته کیږي. نو د سرعت تغییر په واحد وخت کې عبارت تعجیل څخه دی. مثلا که یو مثال ته راسو، یو جسم دی حرکت کوي، د حرکت پر مهال د یو مستقیم خط پر مخ باندې روان دی. کله چې د A نقطې ته رارسیږي، د ټي یو لحظه ده، د وي یو سرعت لري جسم. مثلا فرض کړه چې سرعت یې 10 متر فی سکند دی. کله چې حرکت کوي، د حرکت پر مهال د B نقطې ته رارسیږي. د B نقطې ته چې کله رارسیږي، د ټي 2 لحظه ده، په دا وخت کې موږ تاسې د سرعت وکتي، سرعت یې مثلا د 10 څخه تللی دی و 15 ته، سرعت یې زیات شوی دی. نو دا حرکت یو تعجیلي حرکت سو. صحیح دی. که چیرې موږ تاسې راسو اول سر فرض مثال فرض کړه چې د سرعت 10 و، کله چې د وي 2 موقعیت ته راورسېدي، د وي 2 ځای ته راورسېدي، سرعت یې 15 سو، د B په موقعیت کې د سرعت 15 ته ولاړي. نو دا حرکت یو تعجیلي حرکت سو. اوس که موږ تاسې غواړو چې د تعجیل پیدا کړو چې څونه تعجیل لري جسم، نو ته به راځې د دا جسم د سرعت تغییر به پیدا کوې چې د جسم سرعت څومره تغییر کړی دی. مثلا که موږ تاسې د A څخه تر B پورې ګورو چې دغه سرعت تغییر څونه دی، د سرعت تغییر په دلتا وي سره ښیو. همیشه دا شی باید ستاسې په یاد وي ځوانانو چې په فزیک کې موږ تاسې د دوو لحظو توپیر، د دوو موقعیتو توپیر، د دوو سرعتو توپیر چې پرله پسې وي، دا په دلتا سره شي. یعنی مثلا x2 منفي x1 ته دلتا x وایو، t2 منفي t1 ته دلتا t وایو، v2 منفي v1 ته دلتا v وایو. نو که چیرې موږ تاسې دلته غواړو د دغه سرعت تغییر پیدا کړو چې څونه یې تغییر کړی دی، 10 تر 15 پورې، دا خو معلوم دی چې 15 متره فی سکند یې سرعت تغییر کړی دی. نو څنګه یې پیدا کوو؟ د 15 څخه یا د v2 څخه به 10 یا v1 منفي کو. نو 15 څخه 10 منفي کو، نو موږ تاسې ته د سرعت تغییر په لاس راځي. یعنې د v2 څخه v1 منفي که تا ته د سرعت تغییر په لاس درځي، ته به راسې اول به د سرعت تغییر معلوم کړې چې څونه سرعت تغییر کړی دی، او بیا به مربوطه وخت پیدا کړې. دا وخت که هم پیدا کوې، نو ته به راځې د t2 څخه به t1 منفي کوې چې دغه وخت هم پیدا کړي او د سرعت تغییر دې هم پیدا کړي. نو د A څخه تر B پورې موږ تاسې که د جسم تعجیل پیدا کوو، نو د سرعت تغییر د مربوطه وخت قیمت باندې ویشو، موږ تاسې ته تعجیل په لاس راځي. اسانه خبره، د v2 څخه v1 منفي که، د t2 څخه t1 منفي که، نو موږ تاسې ته تعجیل په لاس راځي چې د جسم تعجیل څونه دی. نو دلته موږ تاسې وویله چې v2 منفي یو پر ځای باندې دلتا v لیکلی سو او د t2 منفي t1 پر ځای باندې دلتا t لیکلی سو. نو د تعجیل دپاره لنډ باید ستاسې فورمول زده وي چې دلتا v پر دلتا t د سرعت تغییر په مربوطه وخت باندې موږ تاسې ویشو، موږ تاسې ته تعجیل په لاس راځي. او دا خبره مو هم په یاد وي چې تعجیل هم ویکټوري کمیت دی. ولې؟ ځکه چې د سرعت تغییر خپله یو ویکټور دی
سرعت وکتوري کمیت دی نو د سرعت غیر وکتوري کمیت جوړیږي. وکتوري که په سکالر ویشو بیرته موږ تاسو ته وکتوري کمیت په لاس راکوي. نو تعجیل چې دی دا خپله یو وکتوري کمیت دی چې په دې معنا چې هم و مقدار ته ضرورت لري چې جسم څومره تعجیل لري او هم وجهت ته اړتیا لري چې د جسم تعجیل نو په کم طرف باندې دی. د تعجیل لپاره که واحد لاسته راوړو بیا هم دوه سیستم لرو چې یو د MKS سیستم دی او بل هم د CGS سیستم دی. د MKS په سیستم کې موږ تاسې د سرعت تغیر واحد موږ تاسې متر پر سکند وایو او پر وخت باندې ویشو د وخت واحد سکند وایو. نو د فورمول څخه دلتا وی پر دلتا ټي د سرعت قیمت متر پر سکند واحد متر پر سکند او د وخت واحد سکند. متر پر سکند که پر سکند وویشل سي نو سکند په سکند کې ضربیږي متر پر سکند مربع جوړیږي. او د CGS په سیستم کې بیا سانتي متر پر سکند دی. د سرعت واحد سانتي متر پر سکند که د وخت پر واحد پر سکند وویشو نو سانتي متر پر سکند مربع جوړیږي. نو دا مو په یاد وي چې د تعجیل واحد د MKS په سیستم کې متر پر سکند مربع او د CGS په سیستم کې سانتي متر پر سکند مربع دی. راځو یو مثال ته. مثلا یو مثال ته وایو که چیرې دغه جسم سرعت مخکنی مثال ته که چیرې راسو په دا مثال کې د جسم سرعت د ټي یو لحظه ده. مثلا درته وایو اول سرعت یې 10 متر فی سکند دی او دوهم سرعت یې 10 متر فی سکند دی. مثلا دغه سرعت دوهمي سرعت دی دا مساوي دی په 10 متر فی سکند سره او اوله لحظه چې ده هغه څلورمه ثانیه ده. دغه ځای کې چې جسم ولاړ دی دا څلورمه ثانیه ده او کله چې دوهمې لحظې ته رسیږي جسم اتمه ثانیه کېږي. اتمه ثانیه اول سرعت یې په څلورمه ثانیه کې د سرعت 10 و او په اتمه ثانیه کې چې د بي موقعیت دی د سرعت 10 متر فی سکند ته ولاړی. نو تاسې وایئ د تعجیل معلوم کړئ چې دغه جسم تعجیل به نو څونه وي. که تعجیل پیدا کوو فورمول خو مو ویلی چې د تعجیل لپاره فورمول داسې دی چې تعجیل مساوي کېږي د سرعت تغییر دلتا وي تقسیم پر وخت باندې دلتا ټي باندې. نو راسه قیمت کښېږده. د دلتا وي دپاره موږ تاسې داسې وایو چې A مساوي کېږي د دلتا وي پر ځای باندې لیکلی سو چې وي 2 منفي ورڅخه وي یو پر ټي 2 منفي ورڅخه ټي یو. د وي 2 پر ځای باندې موږ تاسې قیمت لرو. قیمت را معلوم دی چې 10. نو راولاړ څه دلته کښېږده 10 متره فی سکند منفي ورڅخه د وي یو پر ځای باندې 10 متره فی سکند دا راواخه پر مربوطه وخت باندې وویشه. ټي 2 یې هم درکړی دی چې 8 سکند دا یې 8 سکند منفي ورڅخه 4 سکند صحیح دی. نو که چیرې موږ تاسې راولاړ سو د 10 متر فی سکند څخه 10 متر فی سکند منفي کو قیمت به څو په لاس راسي 60 متر فی سکند. نو دا قیمت مو مساوي کېږي 60 متر فی سکند تقسیم پر څو باندې 8 سکند څخه بیا 4 سکند منفي کوو نو 8 منفي 4 دا یې 4 سکند. نو که چیرې 60 متر پر سکند پر 4 سکند باندې وویشل سي موږ تاسو ته قیمت په لاس راځي 60 پر 4 مساوي په 15 سره متر پر سکند که بیا پر سکند وویشل سي نو موږ تاسو ویله چې دا به مساوي سي په متر پر سکند مربع سره. نو د دغه جسم تعجیل چې دی هغه 15 متر فی سکند مربع دی. څه معنا؟ دا معنا چې په هره لحظه کې په هره ثانیه کې د دا جسم سرعت 15 واحده زیاتېدي. که مثبت وي د معنا چې د سرعت زیاتیږي او که منفي راسي د معنا چې د سرعت کمیږي. مخکې مفهوم توضیح کوي. د معنا چې په هره ثانیه کې د جسم سرعت 15 متر فی سکند مخ په زیاتېدو باندې دی. نو دا و چې په څلورمه ثانیه کې د سرعت 10 متر فی سکند و که چیرې 15مه ثانیه راځي 15 واحده پر اضافه کېږي. په یوه لحظه کې 15 واحده اضافه کېږي. په 15مه ثانیه کې به 15 سي په شپږمه ثانیه کې به 20 سي په اوومه ثانیه کې به 25 سي او په اتمه ثانیه کې دا دی 10 ته ورسېدي. نو دا دغه تعجیل مفهوم سو. خدای دې وکړي چې سم ورپه خلاص شوی. راځو موږ تاسې یو بل اخرنی موضوع چې په حرکتو کې لرو هغه د حرکت ګرافونه دي. هر حرکت ګوري موږ تاسې وایو دا ځان لپاره یو شمیر ګرافونه لري چې موږ تاسې په دې ګرافو کې 3 ډوله ګرافونه وایو. یو د موقعیت او زمان ګراف دی یا ایکس ټي ګراف چې ورته وایي او بل د سرعت زمان ګراف دی چې وي ټي ورته وایي او بل هم د تعجیل زمان ګراف دی چې اي ټي ورته وایي. ټوله یو معنا لري یو شکل لري. موږ تاسې یوازې د موقعیت زمان ګراف تشریح کړو چې دا څه معنا لري یا ایکس ټي. موقعیت زمان ګراف دا معنا چې د یو متحرک جسم موقعیتونه راواخه چې په کومو موقعیتو کې دی مثلا یو جسم دی حرکت یې کړی دی په 2مه 4مه 8مه 8مه او 10مه ثانیه کې مختلف موقعیتونه اختیار کړي دي. ته راځې د هر وخت او د اړوند موقعیت ترمنځ یو ګراف جوړی. دغه ګراف چې تا جوړ کړي دا ګرافیکي اړیکه چې تا جوړه کړله دې ته موږ تاسې د موقعیت زمان ګراف وایو. یعنی د موقعیت زمان ګراف دا معنا چې د متحرک جسم د هر موقعیت او دغه اړوند وخت د دې ترمنځ ګرافیکي اړیکه. که موږ تاسې راسو په دا مثال کې واضح کړو. مثلا یو مثال دی یو جسم دی حرکت یې کړی دی د مبدا څخه یې په حرکت شروع کړی دی د دا نقطې څخه په حرکت شروع کړی دی تللی دی یوه فلا د A موقعیت ته بیا د B موقعیت ته بیا د C موقعیت ته بیا د D موقعیت ته او بیا د F موقعیت. دغه موقعیت اوس تېر شوی دی.
کله چې د دې موقعیتو څخه تېرېدي په دا وخت کې موږ تاسې وختونه هم یاداښت کړي دي چې په هر دوه ثانیې وروسته موږ تاسې د ده موقعیت یاداښت کړی دی چې په 2 ثانیه کې 15 متره و، په 4مه ثانیه کې د مبدا څخه 10 متره لرې سوی و، او په 14مه ثانیه کې د مبدا څخه 12 متره لرې سوی و، په 8مه ثانیه کې د مبدا څخه 18 متره لرې سوی و، او په 10مه ثانیه کې د مبدا څخه 20 متره لرې سوی و. اوس زه غواړم چې دا ګراف رسم کړم. دا ګراف څنګه رسمولی سو؟ نو تر اوسه 2مه ثانیه او 15 متره د ګراف په شکل. په ګراف کې موږ تاسې یو افقي محور لرو، بل عمودي محور لرو. افقي محور چې دی دا خو موږ تاسې ویلی دی چې همیشه د متحول محور دی. موږ تاسې متحول په فزیک کې ویلی دی د حرکتو لپاره چې هغه همیشه ټایم یا وخت دی. هر حرکت باید د وخت تابع سي، او مربوطه تابع چې د هغې ډسپلیسمنټ یا د موقعیت تغییر دی چې موږ تاسې په متر سره اندازه کوو. نو وخت به په سکینډ سره اندازه کوو او فاصله به په متر سره اندازه کوو یا د موقعیت تغییر. نو ته راځې په 2مه ثانیه کې جسم په 15 متره کې و، نو 2مه ثانیه او 15 متره دا سره وصل که یو نقطه جوړیږي. په 4مه ثانیه کې بیا په 10 متره کې و، نو 4مه ثانیه او 10 متره دا سره وصل که یو نقطه جوړیږي. 6مه ثانیه کې بیا دی په 12 متره د مبدا څخه لرې و. نو ته راځې دا 12 متره په نښه پیدا کوې. مثلا دا فرض کړه چې دا 12 متره دی، دا 12. نو دا نقطه راواخه د 6مې ثانیې سره یې وصل کړه، دا 6مه ثانیه او دا هم 12 متره دا نقطه سوه. بیا په 8مه ثانیه کې ګورې چې دی له مبدا څخه 18 متره لرې دي. مثلا دا 15 متره، دا 18 متره دا نقطه په نښه کړه. نو ته راځې دغه 18 متره او 8مه ثانیه سره وصله، دا چې د سره وصل کړل یو نقطه په لاس تر کوي، او اخرنۍ 10مه ثانیه کې دی د مبدا څخه 20 متره لرې دي. نو ته راځې 10مه ثانیه راخې او 20 متره راخې دا سره وصله، تا ته یو نقطه په لاس تر کوي. دغه ټولې نقطې که اوس موږ تاسې سره وصل کوو، موږ تاسې ته یو ګراف په لاس راکوي چې دغه ګراف ته موږ تاسې د موقعیت زمان ګراف وایو یا ایکس ټي ورته وایو. دغه ګراف ته موږ تاسې د موقعیت زمان ګراف یا د ایکس ټي ګراف وایو. دا ګراف ګورئ، تاسې وګورئ چې موږ تاسې ته د جسم حرکت ټول تشریح کوي چې دا جسم د مبدا څخه په حرکت شروع وکړه تر پایه پورې د حرکت دی څنګه تللی دی. دلته نو زه دا معلومولی سم چې مثلا جسم په 2مه ثانیه کې خو دی په 15 متره کې و، ته معلومولی سې چې په 3مه ثانیه کې نو دی چیرې و. په 3مه ثانیه کې که ته دی معلوموي نو مستقیما دا نقطه راځې دلته یې ګورې چې دا د کوم ځای سره مطابقت کوي. دا مثلا فرض کړه چې د 0.15 متره سره مطابقت کوي، نو په 3مه ثانیه کې دی د مبدا څخه 0.15 متره لرې و. هره نقطه که ته غواړې پیدا کړې، ته راځې مستقیما هغه نقطه راخې. هر لحظه کې که د موقعیت غواړې، په 9مه ثانیه کې مثلا غواړم چې چیرې دی، نو ته راځې دا نقطه راخې د ګراف پر مخ باندې ګورې چې د کوم ځای سره مطابقت کوي، 15 متره سره. نو دا معنا چې دی په 9مه ثانیه کې له مبدا څخه 15 متره لرې و. نو دا ګراف موږ تاسې د ایکس ټي ګراف په نامه سره یادوو. نو د ایکس ټي ګراف هغه ګراف دی چې پکې د متحرک جسم موقعیتونه او وختونو ترمنځ یو ګراف جوړ سي، یو ګرافیکي اړیکه تشکیل سي. همدا شان د صورت زمان ګراف هم داسې تعریفو چې په هغه کې بیا د جسم صورتونه راخو په مختلفو لحظو کې حسابو او د هغو د وختو اړوند وختو ترمنځ ګراف جوړو. تعجیل زمان ګراف کې بیا موږ تاسې د جسم تعجیلونه راخو په مختلفو لحظو کې تعجیل معلومو چې څونه دي، هغه د مربوطه وختو سره ګرافیکي اړیکه جوړو. نو موږ تاسې یوازې د ایکس ټي ګراف تشریح کړي، ټول ګرافونه نور چې دغه په دغه شکل باندې جوړیږي. موږ تاسې بیا په وروسته حرکتو کې دغه ګرافونه تشریح کوو چې دا ګرافونه بیا څنګه شکل اخلي. موږ تاسې ته بیا خواص معلومیږي چې مثلا ګراف پارابول شکل لري، مستقیم خط دی، یو بل ډول دی، هر ډول چې وي موږ تاسې ته بیا خواص جوړیږي. د حرکتو په بحثو کې بیا موږ تاسې دغه ګرافونه تشریح کوو. مثلا موږ تاسې یو حرکت چې په فزیک کې وایو، هغه په دا فصل کې مستقیم الخط منظم یا یو نواخت حرکت دی. مستقیم الخط منظم یا یو نواخت حرکت. و کم حرکت ته ویل کیږي مستقیم الخط یا منظم یو نواخت حرکت، و هغه حرکت ته ویل کیږي چې په هغه کې د جسم سرعت د مبدا څخه د شروع د نقطې څخه تر پایه پورې ثابت وي. مثلا یو موټر دی پر یو مستقیم مسیر باندې حرکت کوي ځي. موټروان مخکې مثال ویلی، یو موټروان دی حرکت کې د حرکت پر مهال تعجیل نه لري. دا معنا چې نه یې بریک نیولی دی موټر په موټر باندې، او نه یې په موټر اسکلیټر جوړ کړی دی. نه اسکلیټر موټر ته ورکوي، نه بریک نیسي. نو په یو ثابت سرعت سره د مسیر تر پایه پورې ځي. دغه ثابت سرعت که چیرې جسم ولري، دغه حرکت ته موږ تاسې منظم حرکت وایو چې د یو مستقیم خط پر مخ اجرا سي او سرعت یې د شروع څخه تر پایه پورې ټوله ثابت قیمت واخلي.
نو دې ته منظم یا یو نوښت حرکت وایي. لکه په دا مثال کې یو جسم دی حرکت یې کړی دی په 2 ثانیه کې له مدته 15 متره لري، په 4 ثانیه کې 10 متره، په 14 ثانیه کې 15، په 8 ثانیه کې 20، یعنی په هر 2 ثانیو کې دی له مبدا څخه 15 متره فاصله طی کوي. نو داسې هم ویلی سو چې هغه حرکت دی چې جسم مساوي فاصلې په مساوي وختونو کې ووي. وګورئ چې هر انټروال که تاسې راواخلئ 2 ثانیې دي او مربوطه د موقعیت تغییر یو حل شوې فاصله ده 15 تر 10 پورې 15 متره. دلته هم د 4 تر 4 پورې 2 ثانیې دي او مربوطه د موقعیت تغییر یې که وګورئ دا که مطالعه کړئ د 10 تر 15 پورې بیا هم 15 متره، بیا د 14 تر 8 پورې 2 ثانیې تېرېږي، بیا د موقعیت تغییر د 15 څخه تر 20 پورې 15 متره کېږي. نو په هر 2 ثانیو کې د 15 متره فاصله وي. دا معنا چې د سرعت ثابت دی، د مسیر د شروع څخه د مسیر تر پایه پورې مساوي فاصلې په مساوي وختو کې وي. که ته غواړې چې د 15 څخه تر 10 پورې په دا انټروال کې د سرعت معلوم کړې، نو ته به راځې هغه مربوطه د موقعیت تغییر به راخلې. موږ تاسې ویلي وو چې د موقعیت تغییر په واحد وخت کې، نو موقعیت تغییر 15 متره دی، دا پر وخت وویشه پر 2 سکند، 15 که چیرې په 2 تقسیم کړه دا 2.15. نو د دا نقطې څخه د A څخه تر B پورې به د سرعت چې دی هغه 2.15 متره فی سکند جوړ شي. که چیرې غواړئ چې د B نقطې څخه بیا تر C پورې په دا ځای کې پیدا کړئ، دا مثلا A فرض وو، دا B فرض وو، دا C فرض وو او دا D فرض وو. نو که د B څخه تر C پورې پیدا کړئ بیا هم وګوره فاصله یې څونه طی کړې ده 15 متره او وخت یې څونه په بر کې نیولی دی 2 ثانیې. نو 15 که پر 2 وویشو قیمت بیا هم 2.15 متره فی سکند په لاس راکوي. د C څخه تر D پورې که وګورو بیا هم 15 راخلو پر 2 وویشو موږ تاسو ته قیمت 2.15 په لاس راکوي. دا معنا چې د سرعت چې دی هغه ثابت دی او قیمت یې څو دی 2.15 متره فی سکند. د دغه جسم سرعت چې دی هغه 2.15 متره فی سکند دی. 2.15 متره فی سکند په ټول مسیر کې د سرعت. نو داسې وایو چې مستقیم الخط یا منظم حرکت یا یو نوښت حرکت و هغه حرکت ته ویل کېږي چې جسم مساوي فاصلې په مساوي وختو کې ووي، یا هغه حرکت دی چې سرعت یې ثابت وي او تعجیل نو چې سرعت ثابت سو تعجیل بیا صفر دی، تعجیل جسم نه لري. مخکې مو ویله چې تعجیل د سرعت تغییر ته ویل کېږي، سرعت باید تغییر وکړي. دا چې سرعت تغییر نه کوي نو تعجیل نه رامنځته کېږي او تعجیل صفر دی. د دې حرکت لپاره معادله مو ځوانانو په یاد وي چې موږ تاسې وایو چې سرعت ثابت دی. د سرعت لپاره خو موږ تاسې عمومي معادله ویلې ده چې سرعت مساوي کېږي پر D تقسیم پر T باندې ډسپلیسمنټ پر ټایم باندې ویشو. که د دا ځای څخه زه قیمت د D پیدا کوم نو مساوي به صرف په V ضرب T. دا چې سرعت ثابت دی نو موږ تاسې د دې حرکت لپاره دغه معادله وایو. دا معادله چې د D مساوي V ضرب T د سرعت د عمومي معادلې څخه لاسته راغلې ده. نو د دې حرکت لپاره عمومي معادله باید ستاسې همیشه په یاد وي چې D مساوي کېږي په V ضرب T. په دې ځای کې D چې د فاصله ده یا د موقعیت تغییر دی یا موقعیت دی چې په هر لحظه کې ته غواړې د موقعیت معلوم کې نو سرعت خو ثابت دی هغه تا ته په سوال کې درکوي او درته وایي چې په 2 ثانیه کې موقعیت څو دی، په 3 ثانیه کې موقعیت څو دی، په 4 ثانیه کې موقعیت څو دی. نو ته موقعیت پیدا کوې، تا ته لحظه درکوي او سرعت ثابت دی هغه هم په سوال کې درکول کېږي. دغه معادله موږ تاسې د دې حرکت لپاره وایو. یو مثال ته وایي یو جسم دی د مبدا څخه د ختیځ له خوا څخه د لویدیځ پر خوا باندې حرکت کوي. د مبدا څخه د شروع څخه بیا تر A پورې فاصله طی کړې ده 3 کیلومتره، بیا د A څخه تر B پورې راغلی دی ټوټل فاصله 12 کیلومتره راځي. نو تاسې وایي د A څخه تر B پورې په دا انټروال کې د سرعت پیدا کړي چې د سرعت څونه دی او جهت یې معلوم کړي چې جهت یې څنګه دی. نو که چیرې موږ تاسو د سرعت معلومو اول ګورو چې د A څخه تر B پورې د څونه فاصله طی کړې ده یا څونه موقعیت تغییر یې درلودی. د موقعیت تغییر کوم پیدا کوو نو موږ تاسو ویلې چې د اول او دوهم موقعیت ترمنځ مستقیمه فاصله، نو دا فاصله خو 3 کیلومتره ده او دا 12 کیلومتره ده. نو د 3 څخه تر 12 پورې که چیرې دا فاصله په نظر کې ونیسو دا تقریبا د 12 څخه 3 منفي کوي قیمت ته 9 کیلومتره په لاس درکوي. نو دا معنا چې د A څخه تر B پورې جسم 9 کیلومتره فاصله طی کړې ده. چې 9 کیلومتره یې فاصله طی کړې ده، 9 کیلومتره څنګه پیدا کړل؟ د 12 څخه مو 3 منفي کړه، 12 منفي 3 دا 9 کیلومتره. 9 کیلومتره یې د موقعیت تغییر یا ډسپلیسمنټ دی او دغه جسم چې دی وایي د A څخه تر B پورې چې راتلی 20 دقیقې وخت یې په بر کې نیولی دی. نو 20 دقیقې که په ساعت باندې واړو د ساعت 3 برخه کېږي، یو ساعت 18 دقیقې دی نو 20 دقیقې د ساعت 3 برخه کېږي. نو موږ تاسې وایو چې 0.3 هاورډ تقریبا ستاسو په کتاب کې 0.3 هاورډ ویلي دي. نو که موږ تاسې د دغه جسم سرعت معلوموو چې سرعت یې څونه دی نو موږ فورمول ویلی چې سرعت مساوي کېږي ډسپلیسمنټ یا د موقعیت تغییر پر وخت باندې. د موقعیت تغییر چې موږ تاسې پیدا کړي هغه د A څخه تر B پورې مساوي په 9 کیلومتره سره نو دا مساوي کېږي په 9 کیلومتره او مربوطه وخت چې موږ تاسې ته راکول شوی دی چې دغه جسم چې د A څخه تر B پورې راتلی 20 دقیقې وخت یې نیولی دا چې موږ په ساعت واړول 0.3 هاورډ. نو که چیرې موږ تاسې راولاړ سو 9 کیلومتره پر 0.3 وویشو
دا تقریبا 2 اشاریه که چیرې یوه خانه مخته بوزو برابر د سرعت قیمت مساوي سي په 90 کیلومتره تقسیم پر 3 هاور باندې نو 90 که پر 3 وویشو دا به مساوي سي په 10 سره 10 کیلومتر پر هاور باندې نو دغه جسم سرعت چې موږ تاسو پیدا کړي دا 10 کیلومتر پر هاور دی. اوس دوی موږ ته وایي چې جهت یې کوم طرف ته دی. جهت یې دا چې جهت چې دی د ایکس پر محور باندې که موږ تاسو دا پرتله کړو دا جسم منفي خواته روان دی. د ایکس پر محور باندې منفي خواته چې روان دی نو په دې خاطر به وایي تاسې د سرعت د لیکلو پر مهال باندې یوه منفي هم ورکوئ چې منفي 10 کیلومتره پر هاور. منفي 10 کیلومتر پر هاور دا معنی چې دا جسم د منفي خواته حرکت کړی دی. د ایکس پر محور باندې دا جسم صفر طرف ته روان دی. نو دا د سرعت مفهوم شو چې دا جسم د منفي علامه د جهت لپاره ده او دې شی د مقدار لپاره موږ تاسو سرعت په تعریف کې وایي چې سرعت چې دی دا وکتوري کمیت دی، یعنی دا معنی چې هم باید مقدار هم جهت دواړه ولري. نو په دې خاطر منفي 10 کیلومتر پر هاور موږ تاسو ورته لیکو. دلته موږ تاسو ته وایي د یو وخت حرکت ګرافونه به څنګه شکل ولري. که چیرې ځوانانو تاسو د دې ګراف معلوموي موږ تاسو که دغه مثال ته راسو د دې ګراف څنګه معلومولی سو. اول د موقعیت زمان ګراف. د موقعیت زمان ګراف موږ تاسو د موقعیتونه راخو او اړوند وختونه یې راخو. نو په 2 ثانیه کې موږ ته وایي جسم په 15 متره موقعیت کې دی. نو 2 ثانیه به راواخلې د 15 متره موقعیت سره به وصل کې 2 او 15 دا نقطه کېږي. بیا په 4 ثانیه کې دی په 10 متره موقعیت کې دی 4 او 10 به سره وصل کې دا نقطه کېږي. بیا په 4 ثانیه کې جسم په 15 متره موقعیت کې دی نو 4 او 15 به سره وصل کو دا نقطه کېږي. نو که چیرې او 8 ثانیه کې جسم د مبدا څخه 20 متره موقعیت لري نو 8 او 20 به سره وصل کو. دا ټولې نقطې چې موږ تاسو سره وصل کړلې د دې څخه یو ګراف جوړو. دا ګراف چې دی موږ تاسو ته د یو نوښت حرکت یا د مستقیم الخط منظم حرکت د موقعیت زمان ګراف په لاس راکوي. موږ تاسو چې دا ګراف رسم کړي دا ګراف یو مستقیمه کرښه جوړ سو. دا معنی چې دغه حرکت ګراف چې دی دا یو مستقیم خط دی. نو که چیرې موږ تاسو وګورو د یو نوښت حرکت د موقعیت زمان ګراف یو مستقیمه کرښه جوړیږي. موقعیت زمان ګراف یو مستقیمه کرښه ده. مستقیمه کرښه ده چې دا مستقیمه کرښه یو میل لري چې میل موږ تاسو لاس ته راوړو نو موږ تاسو وای پر ایکس باندې ویشو چې دا قیمت تقریبا ایکس یا ډي تقسیم پر ټي راځي چې د جسم سرعت جوړیږي. بل د یو نوښت حرکت د سرعت زمان ګراف. که چیرې د یو نوښت حرکت د سرعت زمان ګراف پیدا کوو نو موږ تاسو سرعت راخو او اړوند وخت یې راخلو. سرعت موږ تاسو ویلی چې د جسم سرعت ثابت دی 2.15 متره فی سکند. نو که په 2 ثانیه کې ته د سرعت وګورې په 2 ثانیه کې 2.15 متره فی سکند په 4 ثانیه کې هم 2.15 متر فی سکند. په هر لحظه کې د سرعت 2.15 متر فی سکند. په 4 ثانیه کې هم 2.15 متر فی سکند. په 8 کې هم 2.15. په 10 کې هم په ټولو لحظو کې د سرعت چې دی هغه ثابت دی. نو بنان که موږ تاسو دا نقاط سره وصل کو دا موږ تاسو ته یو ګراف په لاس راکوي چې دغه ګراف د جسم د سرعت زمان ګراف دی. نو د سرعت زمان ګراف د یو نوښت حرکت لپاره یو مستقیمه کرښه ده خو البته میل نه لري. میل صفر دی. یا داسې وایو چې د زمان یا د وخت له محور سره د موقعیت د سرعت زمان ګراف موازي دی. نو د سرعت زمان ګراف مو په یاد وي چې دا هم مستقیمه کرښه ده. څنګه مستقیمه کرښه چې د وخت د محور سره یا د فاصلې یا وبخښئ د متحول له محور سره د وخت له محور سره موازي دی. خو دلته بیا وایو چې مستقیمه کرښه ده چې میل لري. نه میل کې موږ تاسو لاس راوړو نو وای پر ایکس باندې یا دلته په دا ځای کې بیا ټي ډي تقسیم پر ټي راځي چې میل یې سرعت جوړیږي. دا د یو نوښت حرکت د ایکس ټي ګراف سو او دا هم د وی ټي ګراف سو. ته دې چې تر دا ځای مو صرف خلاص شوی. ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ تاسو پر تعجیل د موقعیت زمان او نور ګرافو باندې او د دې ترڅنګ پر یو وخت حرکت باندې بحث وکړي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي. نو تر بل درسه پورې چې بیا هم زه ستاسو خدمت ته راځم. ژوندي اوسئ. د الله په امان.